انتخابی کمیټې لاهوري کمیټې لاهوري کمیټې پنجابی سازش پنجابی سازش عملیات مارشال او اف سی آر عملیات مارشال او اف سی آر میڈیا پر پابندی لہذا موږ قبایل د هر څه دننه مسترد کوو او موږ مطالبه کوو چې قبایل د پاکستان شهري تصور کړي. موږ دا سیاسي خلک بشمول وکیلان و اساتذه و دا صحافیان او میډیا ولا دا مطالبه کوو چې حکومت دې چې کوم دی دا کمیټي ختم کړي او په یو اوپن ځای کې د قبایلو نه پوښتنه وکړی شي چې دا قبایل غواړي څه. موږ په صوبه کې ضم کېدل غواړو، موږ اف سی آر ختمېدل غواړو. زما نوم اسد افریدی دی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. موږ یې نن دعوت کړي وو، دی راته ویلي وو چې سیاسي خلک، تجاران، سیول سوسایټي، جرنلسټان دا به یو ځای کېدي دي خپل موقف یو ځای پیش کوي. خو چې موږ دلته راغلو دي دا وکړل چې تجاران یې نه باسل، زموږ ځینې ملګري چې ننوتي وو هغه حال نه بهر راویستل. په دا باندې موږ شدید احتجاج کوو. موږ سره رویه چې دا د ایډمنسټریشن دا بالکل غلطه وه. زه شاوسین شینواري منوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر یم. موږ د دغه غندنه کړو څومره سیاسي ورکرز چې هغه یې د حل نه راپورته کړو او بهر یې راویستو چې دا ستاسو دپاره دا پروګرام نشته دی، تاسو له به موږ په اخر کې موکار کوو. موږ ټول یې په دې خبره باندې تقسیم کړو. موږ سیاسي خلک یو، موږ د عوامو نه بیل نه یو. موږ چې کوم اواز راوړی دا د عوامو اواز دی، دا د دې خاورې اواز دی، دا د دې علاقې اواز دی.